دفاع د فتنو شیطان په مخ کې سپر امر بالمعروف د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد الحنفی صاحب د ولایتي سفرونو په دوام د تیرې اونۍ په ترڅ کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د لا ښه پلي کېدو، معروفاتو اقامې او منکراتو مخنیوي، همغږۍ او د خلکو ستونزو اوریدلو په موخه هلمند او ارزګان ولایتونو ته په سفر کې د یاد ولایتونو له مسؤلینو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او ګڼ شمېر ځوانانو سره وکتل. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت محتسبینو په هڅو تیره اونۍ په نیمروز، فاریاب، بلخ او هلمند ولایتونو کې و بیلابېلې شخړې او دښمنۍ حل شوي دي او په دښمنیو کې له ښکېل کسانو غوښتل شوي ترڅو د بې ځایه شخړو او ستونزو راولاړولو لاس پر سر شي، خپلې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل او د اسلامي اصولو او ورورولۍ په فضا کې سره ژوند وکړي. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت محتسبینو د تیرې اونۍ په ترڅ کې په کابل، هلمند، کندوز او بلخ ولایتونو کې 6 تنه هغه ماهر کوډګر چې د کوډو له لارې د کورنۍ ترمنځ نفاق او د ځینو ټولنیزو او کورنۍ ستونزو راولاړېدو لامل شوي وو د خلکو په همغږۍ نیولې دي او د لومړنیو څېړنو وروسته یې د شرعي پریکړې په موخه عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. د خویندو د حقونو خوندیتوب په برخه کې د تیرې اونۍ په ترڅ کې د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت محتسبینو د اجباري نکاح، کورني تاوتریخوالي او میراث حق 14 بیلابېلې قضیې حل کړي دي چې په پایله کې د خویندو حقونه خوندي شوي دي. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت محتسبینو د تیرې اونۍ په ترڅ کې په کابل او بلخ ولایتونو کې 8 تنه د اخلاقي فساد خپراوي او نامشروع اړیکو په تور نیولې دي او د شرعي پریکړې په موخه یې اړوند ارګانونو ته سپارلې دي.